گوره سامان سر تلال دودینا سامان تلال سراناتا خو پیرتا د افغانستان سرحد پر رسیدال د زرادونه د تانای دمانته کې تا او د سامان ورکوا زکی وزکی د خوست ګروبز ولسوالۍ د یوې لرې سیمې پر لور د حرکت ګام دا سیمه د پاکستان سره په فرضي کرښه کې شمالي وزیرستان خواته پرته ده. خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ کې د ژورې سیمه کې دغه سمڅې اوږده مخینه لري او د معلوماتو له مخې چې د مجاهدینو ځای و او دغه ځای کې به هغوی اوسېدل او د دې ترڅنګ به همدې ځای جګړه هم کوله. د دې سمڅو اوږدوالی داسې غځېدلی دی، موږ به مخکې هم ځو او هلته به تاسو دغه تصویر کې ښایو. نو د یو سر نه بل سره پورې ټول داسې یو منظمه لاره جوړه شوې ده او د دې ترڅنګ دلته ډېرې زیاتې سمڅې هم دي. نو لیدونکو زرداري خپرونه په همدې درته لرو. هیله ده چې تاسې دغه خپرونه راسره تر پایه وګورئ او دلته د دغه سیمې یو اوسېدونکي سره هم غږیږو چې هغه به د دې سمڅو په تړاو باندې معلومات راکوي. تاسې زموږ ملتیا وکړئ. دغه سمڅې د روس د یرغل پر وړاندې یو ستر جهادي مرکز و، داسې چې له همدې ځایه به د هیواد یو شمېر سیمو ته د شوروي یرغل پر وړاندې اکمالات کېدل. معلومات ښیي جلال الدین حقانی او ورسره نور پخواني جهادي مشران په همدې سمڅو کې اوسېدل او د روس پر وړاندې جګړه کوله. د دې سمڅو ترمنځ غځېدلې لار سلګونه مترو ته رسیږي چې په منځ کې منظمې خونې او یو زندان هم شتون درلود. هغه وخت مجاهدینو له دې ځای نه د زندان په توګه ګټه اخیستله. مثلا چې څوک به مجرمین و هغوی به دلته راوستل کېدل او دې ځای کې به ساتل کېدل او بیا به د دې نه وروسته نور ځایونه هم تاسو ته ښیو چې کوم ځای کې محکمه کېده، کوم ځای کې څارنوالي وه. نو دا هر څه په همدغه ځای کې تقریبا داسې ووایي چې هر یوه سمڅه 80 متره اوږدوالی لري او دغه لاره تاسې ولیده چې د کوم ځای نه شروع شوې وه. نو دوی دلته لکه مکمل هغه د یو ولایت کوم هغه چې ادارې چې په همدغه ځای کې فعاله وي. ژورې سیمه کې دا سمڅې په مسلکي ډول کیندل شوي، داسې چې لوی او وړې موټرې هم پکې ځایېدلی شي. په سمڅو کې دننه د دې ځای له جوړښت داسې بریښي چې جهادي مشرانو به دلته غونډې کولې. په لار کې بیا داسې هغه جوړې شوي دي چې اوږدوالی هم دغسې ځینې 40 متره دي، ځینې 50 متره دي، ځینې 80 متره دي. په دغسې ځایونو کې به دوی کېناستل او یا هغه د دفتري چارې به یې مخ ته وړلي. همداسې ورځو مخکې نور هم لاره شته دی اخواته او هغې ځای کې د څه ترسره کېدل. د دې ترڅنګ په دغه ځای کې یو راډیو هم فعاله وه چې هغه وخت په دې ځای نه نشرات کېدل او د خوست نږدې سیمو کې د دې ترڅنګ په نورو زیاتو ځایونو کې به غږ اورېدل کېده یا هغه نشرات به یې فعاله وه. نو په دې تړاو به هم له هغه مسؤل سره غږیږو چې هغه وخت کې د همدې ځای کې د دې راډیو مسؤل و او هغه نشرات به یې وړاندې کول. نو هغه سره هم خبرې کوو او ترڅنګ یې تاسې باندې دغه د سمڅو کې چې څه کیسې شوي دي هغه ادارې او دفترونه دا به هم تاسو ته په دغه خپرونه کې وړاندې کوو. هیله ده چې تاسې راسره مل پاتې شئ.
د ثور د اومې کودتا چې په 1450 هجري شمسي کال کې رامنځته شوې وه د هغې کمونیست رژیم پر خلاف چې کله د جهاد مبارزه وسلواله شوله نو هغه وخت د ژورې په سمڅو کې د ژورې په سیمه کې د جهاد یو ستر مرکز جوړ شو وروسته چې بیا کله روسانو هم اشغال پوځي یرغل وکړ بیا نو دا مرکز په یو ډېر ستر غونډ چې د دغې نه قواده پیاده او زریدارو غونډونه رامنځته شول د سلیماني فارسي غونډ په نامه عمري غونډ په نامه د اکمالاتو غونډ تعرضي غونډ د ابو جندل غونډ چې نوم و دا غونډونه د دې ځایه ایجاد شول او همدلته به اوسېدل د ژورې سمڅې چې تقریبا 8 متره اوږدې دي او د هغې سور چې کوم د 6 متره نه ونیسه تر 8 مترو پورې سور لري او 3 متره 3.5 متره جګوالی لري چې په دې کې ډېرې سمڅې چې کومې دي هغه په پخو خښتو باندې بیا مسطح شوي دي پخې شوي دي نو په دې سمڅو کې به هم مجاهدین اوسېدل او هم به نظامي اکمالات دلته ایښودلی کېدل چې د دې ځای نه به د خوست پکتیا او پکتیکا ولایتونو جبهاتو او غونډونو ته اکمالاتي کاروانونه تلل اکمالات به د دې ځای نه کېدل دلته په دې غونډ کې یو جهادي موزیم هم و چې په هغې کې د روسانو مختلف قسمه وسلې او مرمۍ د هغوی یونیفورم دا ایښودل شوی و باجان سره د دې سمڅو په تړاو ډېرې کیسې شته هغه یې کیسه راته کوي چې کله شوروي په افغانستان یرغل وکړ بیا په دغه ځای کې د غاب ګورپینه ورته جوړ شول ګورپینه چې جوړ شول بیا په دغه ځای کې حقاني صاحب روغو چې موږ ته دولت یو زیرو کوي د سامان د پوره د وسلې د پوره چې په مو بمبار نشي دا زیرو کوي بیا مې ریوا کې ټا ورکړل لوباره چې دغه ځای نه زه پرته لاړم بغار پرته افغانستان په لري بیا چې مې دا کټا ورکړای کټې نه ګوري جوړې کړې ګوري نه سامان سره تلال د دینه سامان تلال سرانه تا خو پرته د افغانستان سرحد پر رسیدل د زرادونه د تانای د مانته کې ته د سامان ورکوال وسلې وړلې بس شوروي و چې ورغال کوي دا سامان دوی دلته یو شای وو بمبار نه سوتلای وو په ګوره کې دا ګوره چې د جوړ کړي بمبار نه واستي بیا دله سامان پرته د تسخیم اول د هغې جناب دې خواته چې ځي تاسو سره معلومات چې څومره سمڅې وي په دغه وړي او غټې همدارنګه دغه لاره چې دغه جوړه شوې ده سمڅو ډېرې دي خو موږ خپل حساب کړي نه دي ګڼلې نه دي په دا چې سمڅې ډېرې دي ډېرې سمڅې وي دلته مجاهدین وي استاګې کړې دغه ځای نه اوسي افغانستان ته داخله ده دا ځای هم داسې هغه دی چې لکه موټر به هم پکې ځېدو دلته موټر پکې ځېدل باجان زیاتوي په دې سمڅو تیرو جګړو کې ډیر توپونه وریدلي خو په دغه سمڅو یې اغیز نه دی کړی د حاجي صاحب دلته دغه داسې ځای جوړ شوی دی نو دی دلته د خښتو دغه پکې کار هم شوی دی دا هم د هماغه وخت نه به شوي کوم وخت کې چې دلته مجاهدین اوسېده دا یوه د شورې ګوره جوړه وه په د بارجې کې دا ته غونډ ورتلل شورا وکړه
وان خوا د ګلبدین رباني د پر ټول خلک ترلا مشورنا و دشتي مشوره وخوسته دې ځکه مشوره ګوره واده دا زم د سیده کنه لکه اوس درې لارې دي کنه دی خاتم دی خاطر به چې دی وړي وړي سمڅ نورم دي مشوره ګوره له بادا وا ها په دې سمڅو کې یوې غږیزې رسنۍ هم فعالیت درلود داسې چې نشرات یې د هیواد یو شمېر سیمو سربیره د پاکستان په ځینو سیمو کې هم اورېدل کېدل او نږدې 13 کسانو پکې کار کاوه د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثماني هم په همدې غږیزې رسنۍ کې دنده درلوده هغه یې پر فعالیتونو راسره غږېدلی دی حقانی صاحب یوه راډیو هم جوړه کړې وه چې 1 کیلو واټ راډیو او په شارټ څپو په شارټ څپو 140 متر بند باندې نشرات کول 10 متر بند باندې هم نشرات کېدل نو د دې راډیو نه به تقریبا موږ په هغه وخت کې 4 ساعته نشرات کول 2 ساعته به سهار او 2 ساعته به د مازدیګر نه تر ماسخوتنه پورې په دې وخت کې به او د دې راډیو نه به موږ تازه خبرونه ویل همدغه قسم مو د دولت د حاکم نظام یا د کمونیستي نظام او د روسانو پر خلاف هغه حقایق به خلکو ته ښودل چې کوم په واقعیت کې وو او ملت مخه رهنمایي کولو مجاهدینو مورال مو قوي کولو په دښمن مو جرح ډېرې کولې د خلکو د اذهانو د تنویر لپاره هم ډېر کار د هغې راډیو نه اخیستو او ښه ژورنالیستان وو ښه مسلکي خلک وو ښه ویندویانې لرل زه خپله هم د هغې لیکواله هم وم او نطاقه هم وم همداسې په هر بخش کې هغه وخت د جهاد وخت و که څه هم موږ خپل اصول لرل خو دا چې د جهاد وخت و نو موږ ملګرو کې ټولو ملګرو کې دا اخلاص کې و چې موږ به د جنگ صحنې ته تللو د جنگ په صحنه کې به مو راپورونه تهیه کول مصاحبې به مو کولې ویډیوګانې به مو کولې صوتیانې به مو ثبتولې غږیز ریکارډینګ به مو کولو دننه سمڅو کې حیرانوونکې صحنه سمڅو ته نږدې کورنیو د دې روښنایي په تړاو بېلابېلې کیسې کولې خو له حقیقت لرې وې موږ یې حقیقت موندلو پسې 2 کسان ورلیږو دغه ځای ته له ورپورته کېدو وروسته دواړه ورک شول چې ولاړ کسان ټول ګونګ حالات ته لاړل زکي وزکي وروسته له 2 دقیقو معلومه شو چې یاد کسان په هغه لار تللي له کومه ځایه چې په دغې سمڅې د لمر شغلې راتللې دا مرمۍ او د بمونو ټوټې د تیرو جګړو یو میراث پاتې دی هغه چې پکې ډېرې ککرۍ د هیواد د آبادۍ په تمه د خاورو لاندې شوي دا نو چې تاسو ګورئ دا کوم وخت کې چې دلته په بمبار کېده او دغه سمڅو په نښه کېدي نو هغه د بمونو ټوټې دي او دلته زیاتې پرتې دي مخکې پاس ورځو هلته یو غټ بل څه پروت دی دا راکټ نه دی نه راکټ خو دا توپونه مرمۍ دي ښه ده چې یو رقم نه نه راځي بسم الله انت شهیدانو ښه قاري صاحب دا هغه وخت کې لکه څنګه ما مخکې معلومات یو څه ورکړه خو که ته داسې لاند څه ووایې چې دا دې ته څه کومه مرمۍ وایي بسم الله الرحمن الرحیم دغه یو ځای واړه توپونه دي چې دا د هغو مرمۍ دي
چې دلته اکثره وخت بیخي زیاتې مرمۍ موږ راوایستلې چې هغه بعضې خرابې شوي دي بعضې روغې دي او هغه شاته هم دغه مرمۍ دي توپو مرمۍ دي واړه توپونه ورته وایي داسې د هغو مرمۍ دي خو اوس کار نه کوي دا ځکه چې اوس کوم هغې چې دغه له لاسه ورکړي دي زنګ شوي دي خرابې شوي دي قاري صاحب دغه مرمۍ لکه د ننه داخل د هغې ځای نه راوړل شوي دلته خطا شوي څنګه دا خو دلته موږ راایستلي دي داخل باندې لګېدلي وي که نه دلته نه دا خو دلته د مجاهدینو مرمۍ دي ښه دا د مجاهدینو خپلې مرمۍ دي دلته چې له حده زیاتې ډېرې وي چې هغه بعضې اکثره خرابې شوي دي بعضې روغې وي روغې وړې دي یا خرابې دلته اکثره په دې پورې ونو کې دي دلته شاوخوا دا سیمه کې ټولې دا مرمۍ شته او دلته دغه نورې دغه بمونو هغه چې دي کومې ټوټې دا خو بمبار شوي او دلته که نه دا اکثره بمبار شوی ده چې ډېر معلومات یې موږ لرو چې دا د بمبار هغه دي او بعضې چې دي بعضې د مجاهدینو خپلې مرمۍ چې هغه خپله انفجار شوي دي ډزېدلې دي په دغه تاریخي سیمه کې اوس د تیر په څیر د جګړې ویره نشته خو ورغځېدلې لار یې د موټرو تګ راتګ لپاره یو څه ستونزمنه ده ځکه لوړې او ژورې ډېرې لري د خلکو غوښتنه دا ده چې سړک یې په اساسي شکل ورغول شي څو په کور دننه او بهرني سیلانیان له دغه ځایه لیدنه وکړي درنو لیدونکو دا وه د خوست ولایت په ګربز ولسوالۍ ژورې سیمه کې زموږ خپرونه تاسې د دغه سموڅو په تړاو باندې معلومات واورېدل او د دې ترڅنګ دغه سمڅې څه رقم جوړښت لري او دلته څه ترسره کېدل هغه د مجاهدینو په تړاو باندې هم تاسې کیسې واورېدې د خلکو هیله ده چې تاسې دغه خپرونه راسره تر پایه لیدلې اوسي تر بلې خپرونې چې جاوید رازمند او د کمرې برخه کې زین الله محبوبي ستاسې په درانه چوپاړ کې حاضرېږو موږ ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاستې ښاد آباد اوسئ د الله په امان پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره